تاسو معلومیږي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز پروګرام وینډوز لاس اولنۍ درسه. نن راځو فقط د وینډوز معرفي باندې غږو. وینډوز چې شته یا مثال کمپیوټر چې دا ان له سره کمپیوټر له تعریف برونی سو اول کمپیوټر تاسو ریسټارټ کوئ یا چلاندوي نو تاسو پیږئ کوم یو بټن څخه استفاده کوئ. هر کمپیوټر دلته بټن لري. مثال دوسته خي طرف ته لري چپ طرف ته لري هر طرف ته سیو نو دا بټن سیده د پاور بټن په نامه دی. غسی کله کې کېږي نو تاسو به کمپیوټر روشن سي. خو کله چې کمپیوټر روشنېږي اوس دغه صفحه راځي. دا صفحه پر ریکارډ کې نه راځي. صحیح دغه صفحه چې د ویلکم صفحه په نامه لري. دا صفحه تاسو راځي. خو اوس که چېرته تاسو کمپیوټر پاسورډ درلود نو تاسو راځي چې مثال دلته پاسورډ بدون له پاسورډ ماته پاسورډ باید واچي نه پردای سره د کمپیوټر ته نسی داخله دی. که پاسورډ غلط توګه هم نسی داخله دی. ته هغه پورې چې پاسورډ صحیح پاسورډ نه یو توګه کوم پاسورډ نه نسی داخله دی. اوس دا پاسورډ ان شرط واچو کوم پاسورډ نه ورته چولې فقط ساين نه کوي تاسو دا صفحه راخلاصي. کوم ویلکم صفحه چې تیر سلی غورسه ګوري تاسو دا صفحه راځي. صحیح دا صفحه بیا د ډیسکټاپ نامه دی. ډیسکټاپ په د ډیسکټاپ صفحه کې بیا ډیر څه پراته دي. مثال ګوري دلته ایکونونه دي عکسونه دي هم مثال کوم فایل نه دی دلته کوم شان څه پراته. اوس ګوره د سپیسي د ریسایبینګ د نیو فولډر مثال دا هم نیو فولډر دلته مثال دا شان دی. دلته کوکاکسونه کې فلمونه ګیمونه هر څه دلته پراته دي. د آیکنز په نامه دی کې آیکنز په نامه. صحیح بل په دا ټسبار دلته ګورئ ډیسکټاپ صفحه کې دلته یو خط موجود ده. زه کله کرسر نږدې کم راښکاره کې خو تاسو کمپیوټر کې شاید دلته وجود ولري تیاره. صحیح نو دا خط چې د ګورئ له دې سر څخه شروع ده تر دغه سره پورې دا بیا ځان ته نوم لري د ټسک بار په نامه یادېږي. صحیح ټسک بار. خو دا ټسک بار خط کې بیا مختلف آیکنونه دي. ګوره سټارټ بټن ده مثال دلته دا دی او دلته دا د څه په نامه یادېږي. اول چې دا سټارټ بټن یو بټن د کله زه کرسر نږدې کم ګورئ نوشته کېږي سټارټ یعنی شروع. دې بټن ته سٹارټ هم ویل کېږي وین کې هم ویل کېږي وینډوز هم. په دې درې نومونو کې هر یو بعضې استادان چې د وین کې په نامه یادوي بعضې د مثال وینډوز په نامه یادوي. نو دغه سٹارټ بټن کله چې زه پریس کوم ما ته کومه وینډو راخلاصېږي سٹارټ منیو راخلاصېږي. صحیح کله چې په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړم ما ته سٹارټ منیو راخلاصېږي. دا سٹارټ بټن ګورئ دلته هم لرو خو دا په کیبورډ کې هم لرو. کیبورډ کې خو ان شاء الله وینئ ګورئ دغه سٹارټ بټن ده. کله چې دا فرست کې له هغه وروسته تاسو ته سٹارټ منیو راخلاصېږي. له هغه وروسته بیا راځو له سٹارټ منیو څخه وروسته په دغه ځای کې مثال ګوره دلته ما ګوګل کروم راوستلی فوټوشاپ د مثال الستریټور د ان ډیزاین د کولربرا د هم مثال ګوره دلته کوم شی چې ما دلته راوستلی دا بیا د کویک لانچ په نامه دی. کویک لانچ یعنې فقط کلیک وکړه اتوماتیک درته خلاصېږي نور سرچ ضرورت نشته په پروګرام چې سرچ کې. صحیح دا د کویک لانچ په نامه یادېږي. له کویک لانچ څخه وروسته ګوره که دلته وګورو مثال پاور د مثال دلته بیټرۍ لرو وای فای لرو مثال سپیکر لرو لانګویج لرو ټایم لرو نوټیفیکیشن دا شان چې دی د نوټیفیکیشن ایریا په نامه یادېږي. دا ساحه صحیح د بیا هر یو ځان ځان ته تنظیمات لري. کله سیټینګ ته لاړ شو هر یو ځان ځان تنظیمات لري. تنظیمات انشاءالله کوم چې مکمل وویل نو بیا انسان سره خلاصېږي. صحیح ښه اوس خو راځو ډیسکټاپ صفحه هم وپېژندله ایکن هم وپېژندله او دا خط مو هم وپېژندو چې دا چې ده ټسک بار ده. اوس راځو کمپیوټر تعریف خو انشاءالله زده ده. سره کمې تعریفوو کمپیوټر هغه برقي آله ده چې د هغه واسطه فزیکي او ریاضیکي تجهیزات سره. آفرین عبیده. کمپیوټر د لاتیني کمپیوټر کلمې څخه سوچ معنی محاسبه ده. او قاری صاحب کمپیوټر د کمپیوټر له کلمې څخه اخذ شوی د معنی محاسبه ده او په اصطلاح کې هغه برقي ماشین د CPU د محاسبې لپاره کارول کېږي. آفرین ښه. کمپیوټر یعنې کمپیوټر چې ده کمپیوټر مختلف تعریفونه لري. اوس راځم زه په څو تعریفو کې دلته درته واضح کوم. یو څو تعریفونه دلته درته راخلم تاسو څه معلومیږي انشاءالله که نه. اوس راځم دلته مختلف تعریفونه دي. زه له یوه څخه فقط تاسو ته راغلم خو تر ټولو اسانه یو تعریف تاسو ته چې دا زده کړئ. که تاسو مثال کتابونه وګورئ یا هم مثال تاسو مختلف چپټرونه وګورئ مثال بعضې ویډیوګانې د استادانو وګورئ یا هم مثال تاسو سرچ وکړئ که ChatGPT کې هر شي کې مختلف تعریفونه تاسو پیدا کولی شئ. ته متوجه نه یې. اوس راځو کمپیوټر په دوو اول چې دغه دوه تعریفونه داسې اسانه درته متوجه تعریفوم. اول چې د کمپیوټر چې ده د ساده تعریف کولی شي کمپیوټر د کمپیوټ له لاتیني کلمې څخه څه چې معنی محاسبه ده.
اوس ګورئ مخکې کمپیوټر او فقط ار ځینې لرې کوي کمپیوټ لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې محاسبه کول دي صحیح سو محاسبه ده خو کله چې انسان د ار ورسره یو ځای یعنې کمپیوټر چې بیا چې شي ته وړي محاسبه کوونکي ته وړي صحیح سو دا که ورسره تکرار نه کوي هم مشکل نه نشته فقط کمپیوټر د کمپیوټر لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې محاسبه ده خلاص بل په دوهم تعریف کې کمپیوټر یو برقي یا برېښنایز ماشین ده کوم چې پروګرام منونکی ده دا خو معلومه ده چې مثال برېښنایز ماشین خو ماشین هم داسې کول بیپ کوو خو نه دا چې ده پروګرام منونکی ده یو پروګرام موږ ته د کمپیوټر ته داخلوو کله چې پروګرام داخله سو د هغو وروسته موږ کولی شو مثال په دوی فزیکي او ریاضیکي اجرات اوس هغه بل ماشین چې موږ کول بیپ کوو هغه ریاضیکي اجرات راته کوي نه سر خو خلاصېږي انشاءالله او دریم تعریف ته راځو دریم تعریف هم په دغه شکل سره د دوهم سره دومره فرق نشته کمپیوټر هغه الکترونیکي ماشین ده کوم چې پروګرام منونکی فزیکي او ریاضیکي اجرات ترسره کوي یعنې له بل سره فرق نشته پوه شو چې مثال الکترونیکي یا برېښنایز ماشین ده فزیکي او ریاضیکي اجرات ترسره کوي سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته اوس له هغو وروسته بیا راځو د کمپیوټر ډولونو ته کمپیوټر په څو ډوله ده کمپیوټر که تاسو لسم صنف یولسم صنف کې به کوم یوي که نه یي څوم صنف کې یولسم ته ولاړی کمپیوټر کتاب به د یو څه نه څه مطالعه کړی اوس په هغو کې موږ ته کمپیوټر تقریبا په شپږ ډوله راخیستی شپږ ډوله میکنټاش د مینی فریم د سرور د شخصي د لپټاپ او ډسکټاپ دغه کمپیوټرونه دي خو تاسو په هغو پسې بیخي سر مخ کوئ ځکه چې هغه بعضې په افغانستان کې بیخي وجود نه لري صحیح سو فقط موږ راځو کمپیوټر په څو برخو ویشو دلته په دوه ډوله یو لپټاپ ډسکټاپ لپټاپ ډسکټاپ لپټاپ کمپیوټر هغه کوم کمپیوټر ده ډسکټاپ کمپیوټر کوم کمپیوټر ده لپټاپ کمپیوټر هغه کمپیوټر ده کوم چې موږ کولی شو له یوه ځای څخه بل ځای ته په اسانه سره انتقال کړو اوس دغه کمپیوټر ده یا هغه کمپیوټر ده مثال دا اوس ګورئ تاسو دلته راوړئ که نه دې راوړئ له دې ځای وړئ کور ته له کور نه راوړئ مثال دفتر ته راوړئ په اسانه سره له یوه ځای څخه بل ځای انتقال شو د څه په نامه یادېږي لپټاپ ډیسکټاپ هغه کمپیوټرونه چې موږ نشو کولی له یوه ځای څخه بل ځای ته په اسانه سره انتقال کړو بعضې دفترو کې کلدلي کمپیوټر ځان ته ماوس ځان ته کیبورډ ځان ته مانیټور ځان ته هغه بیا د څه په نامه یادېږي ډیسکټاپ دلته ګورئ دا مثال د لپټاپ کمپیوټر نه هغه ظرفیت او مثال هغه دا هم که ورسره زده کوئ درسره زده کړئ که نه دومره مهم نه دي صحیح سو فقط تاسو یې تعریفونه که زده کوئ هم څوک پوښتنه ونه کړي له هغو وروسته راځو د کمپیوټر برخې مهمې چې دي څه دي برخې دي اوس راځو کمپیوټر برخو ته راځو کمپیوټر په څو برخو ویشل شوی کمپیوټر په عموماً کې په دوو غټو برخو ویشل شوی چې هارډویر ده بل سافټویر ده خو اوس بیا راځو هارډویر په څو برخو ویشل شوی په هغو پسې بیا که تاسو ګرځئ هارډویر بیا په دوو برخو ویشل شوی هغه برخې نورو ډولو پسې ویشل شوی خو په هغو تعریفو پسې موږ بیا هم مخکې نه ځو فقط داسې لاندې درته تعریفوم هارډویر یعنې سخته برخه هارډویر هغه سخته برخه ده کوم چې په لاس لمس کې یا په سترګو لیدل کېږي اوس ګورئ زه دا کیبورډ یا هم دغه ماوس ګورئ زه یې وینم هم لمس کوم هم دا څه شي ده هارډویر ده سخته برخه ده ځکه په سترګو هم لیدل کېږي پلاس هم لمس کېږي یا ګورئ کیبورډ ته ګورئ زه لمس کوم هم او وینم یې هم صحیح سو دلته ګورئ عکسونه مې هم داسې درته اخیستي مثال ماوس او کیبورډ یا مانیټور او پرنټر او صحیح سو د هغو وروسته راځو سافټویر سافټویر یعنې نرمه برخه سافټویر هغه نرمه برخه ده کوم چې په سترګو لیدل کېږي خو په لاس نه لمس کېږي اوس ګورئ موږ د ډسکټاپ صفحې په ډسکټاپ صفحه مثال ګیمونه پراته یي عکسونه پراته یي فلمونه پراته یي دا شیان پراته یي که نه دا څه شي دي سافټویر دی ځکه لیدلی سو خو لمس کولی نه سو دا د څه په نامه یادېږي سافټویر یعنې ګورئ دلته دغه ایکنونه راخیستي دغو نه هم تاسو اخذ کولی شئ صحیح سو له هغو وروسته بیا ډسکټاپ صفحه راځي لکه اوله مې چې درته معرفي کړله صحیح سو ډسکټاپ صفحه ګورئ دا مکمل صفحه چې دا د ډسکټاپ په نامه یادېږي دلته کوم شیان چې پراته دي مثال ایکنونه و عکسونه و یا ګیمونه و هغه څه د ایکنز په نامه یادېږي صحیح سو او دغه یو بټن نه دی دا د سټارټ بټن یادېږي ګورئ چې دلته مې درته معرفي کړو د کیبورډ نه مې هم معرفي کړو او دلته مې هم درته معرفي کړو له سټارټ بټن څخه وروسته ګورئ ګوګل کروم د مثال دلته واټساپ د مثال باندې کام ده دلته کوم شیان چې راخیستي دا د کویک لانچ په نامه یادېږي صحیح سو له هغو وروسته عموماً کې د خط طبیعت شي ویل کېږي ټاسک بار خاطر کېږي او له ټاسک بار کې دغه اخر کونج کې مثال موږ لانګویج لرو وای فای لرو مثال سپیکر لرو ډیټا ټایم لرو نوټیفیکیشن لرو دا د نوټیفیکیشن ایریا په نامه یادېږي سر مو خلاصېږي
مشکل خو نهسته تر دې ځایه. اوس راځو یو څه ورته وایي د کمپیوټر ورژنونه یا د وینډوز وایي. کوم وینډوز وایه؟ تاسو وایي ته خو کمپیوټر وایي چې شی وایه کمپیوټر. نو کمپیوټر هم کمپیوټر ده که نه؟ وایي وینډوز وایم. په وینډوز کې کوم وینډوز وایه؟ یا درته وایي چې د وینډوز ورژن نه وایي. په دې ځای کې ډېر شاګردان ګیج شي چې سوال ورته راوړی وینډوز ورژن بیان کړي. دوی وایي ورژن نه چې د موږ نه پېژنو. ورژن نه اول څه و وینډوز ویسټا. له وینډوز ویسټا څخه مخکې هم و خو هغه یې ما نه په زړه کېږي. وینډوز ویسټا و، وینډوز ایکسپیس و. دا دواړه اوس بیخي نه چلېږي، نسته. صحیح سو. وینډوز ایکسپی نه وروسته وینډوز 7 راغی. ګورئ دلته یې درته راوړی دی. صحیح سو. ایکسپی نه وروسته کوم راغی؟ 7 راغی. له وینډوز 7 څخه وروسته 8 راغی. تر ټولو زیات چې چلېدلی هغه کوم یو ده؟ وینډوز 7. اوس هم چلېږي خو اوس شاید ورک شي. صحیح سو. بل وینډوز 7 او وینډوز 8 سره یو ځای سو چې کوم وینډوز یې جوړ کړو؟ وینډوز 10 یې جوړ کړو چې اوس وګوره مخکاره و. صحیح سو. له وینډوز 10 څخه وروسته وینډوز 11 راغی چې اوس هم چلېږي. ګورئ دلته هم په افغانستان کې چلېږي او خارج کې هم چلېږي. خو اوس بیا وینډوز 12 هم جوړ شوی خو بازار ته نه ده وړاندې شوی. سر هم خلاص ان شاء الله. نو دغه چی سول ورژنونه سول. اوس موږ کوم یو وینډوز وایو؟ وینډوز 10 وایو. صحیح سول. که لهغه وروسته وینډوز وایو. په وینډوز کې څه وایي؟ وینډوز کې بیا موږ اولنۍ د وینډوز یو برخه راځي هغه د ورپاټ په نامه دی هغه وایي. صحیح سو. اول خپل وینډوز تعریف هم درته وکړو. وینډوز تعریف پاتې سو هغه به هم درته وکړم. صحیح سو. اوس د اوله وینډوز کله چې موږ راخلاصوو عملي کار چې په کوو هغه کوم پروګرام ده؟ ورپاټ پروګرام. د ورپاټ پروګرام چې ده ورپاټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د ډیزایندار خط لپاره استفاده کوي. تاسو کولی شئ یو مقاله کې ولیکئ، مثال یو مکتوب کې لیکئ، یو ساده کې لیکئ هغه فقط یو خط ته رنګ ورکړئ، مثال بولډ کړئ، مثال یو پونټ ورچینج کړئ. نو دا څه شی ده؟ ورپاټ پروګرام ده. صحیح سو. نو دا کم وخت ان شاء الله نیسي. په ورپاټ پسې بیا نوټفاټ راځي، فینټ پروګرام راځي، نوټفاټ راځي. دا مکمل درې سره پروګرامونه د وینډوز برخې دي بغیر. صحیح سو. او د ورپاټ پروګرام ګورئ دغه ایکن ده. اوس راځو بیرته راځم زه دلته وینډوز پروګرام به هم درته تعریف کړم خو خیر دغه تعریف ما نه ده لیکلی خو فقط داسې درته لیکل ته خو ان شاء الله ضرورت نشته، یخ ده. صحیح سو. اوس وینډوز هم مختلف تعریفونه لري خو داسې راځه ساده تعریف کوو چې وینډوز پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی د کوم پروګرامونه چې دا خو ټول د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی دی. صحیح سو. یعنې وینډوز پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې هارډویر په کار اچوي. هارډویر کله چې کار وکړي یو سیستم فعال کوي چې عبارت له وینډوز څخه ده. صحیح سو. یعنې وینډوز خپله وینډوز څه ته وایي په انګلیسي کې؟ وینډوز کړکۍ ته نه کړکیانو ته. صحیح سو. وینډوز د کړکۍ په معنا ده. صحیح سو. وینډوز کله چې موږ په کمپیوټر کې نه و موږ نسو کولی کمپیوټر روشن هم کړو. صحیح سو. فقط خو مثال یو پروګرام کې کار وکړئ، مثال یو ریکارډ کې وکړئ، هر شی چې وکړو. نو وینډوز چې ده د هارډویر په کار اچوي. کله چې هارډویر په کار اچوي سیستم فعاله کوي چې عبارت له وینډوز څخه ده. په ورژنو خو انشاءالله سر خلاص و، نور خو مشکل نه لرئ. نو نن اولنۍ ورځ ده فقط دومره معرفي بس. صحیح سو. کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ تر دې ځایه؟